بلال روان و چاتری وکړل پوښتنه ویل چې او بلالا نن دې زړګی ډک دې د ژړا نه دا چارټلې بیا دې شونډې وچې د خفګانا بلال روان و چاتری وکړل پوښتنه ویل چې او بلالا نن دې زړګی ډک دې د ژړا نه دا چارټلې بیا دې شونډې وچې د خفګانا بلال ویل چې په ما غم دې جاړم زکا مانا جدا نبی اکرم دے جاړم زکا بلال ویل چې په ما غم دے جاړم زکا مانا جدا نبی اکرم دے جاړم زکا چې پریم ینوم غسترګې نو وینما ویل چې او بلالا نن دې زړګی ډک دې د ژړا نه دا چارټلې بیا دې شونډې وچې د خفګانا بلال روان و چاتری وکړل پوښتنه ویل چې او بلالا نن دې زړګی ډک دې د ژړا نه دا چارټلې بیا دې شونډې وچې د خفګانا بلال ویل اول غلام د غم رزوی رتبه پسرو شکو مدام د غم رزوی بلال ویل اول غلام د غم رزوی رتبه پسرو شکو مدام د غم رزوی عشق بادشاہ کړم بیلتون بیرته گدا کړم ویل چې او بلالا نن دې زړګی ډک دې د ژړا نه دا چارټلې بیا دې شونډې وچې د خفګانا بلال روان و چاتری وکړل پوښتنه ویل چې او بلالا نن دې زړګی ډک دې د ژړا نه دا چارټلې بیا دې شونډې وچې د خفګانا بلال ویل ما به آزان کړو ډېر په مینا بل می دیدن د خوږ جانان کړو د زړه په مینا بلال ویل ما به آزان کړو ډېر په مینا بل می دیدن د خوږ جانان کړو د زړه په مینا دا ولل زلفی په مخ وای ټالو نا ویل چې او بلالا نن دې زړګی ډک دې د ژړا نه دا چارټلې بیا دې شونډې وچې د خفګانا بلال روان و چاتری وکړل پوښتنه ویل چې او بلالا نن دې زړګی ډک دې د ژړا نه دا چارټلې بیا دې شونډې وچې د خفګانا بلال ویل حضور دفن شو چرته لاړ شم کور کلی اور په ما وطن شو چرته لاړ شم بلال ویل حضور دفن شو چرته لاړ شم کور کلی اور په ما وطن شو چرته لاړ شم نن د حضور په مینا چاته وګورم ویل چې او بلالا
نن دې زړګی ډک دې د ژړا نه دا چارټل بیا دې شونډې وچې د خفګانا هلال روان و چا ترې وکړل پوښتنه ویل چې او بلالا نن دې زړګی ډک دې د ژړا نه دا چارټل بیا دې شونډې وچې د خفګانا هغه رښتونی عاشقانو زار شم ترېنا پپک الله رسول قربانو زار شم ترېنا هغه رښتونی عاشقانو زار شم ترېنا پپک الله رسول قربانو زار شم ترېنا هدایت شاه سایل پی وایم سلامنا ویل چې او بلالا نن دې زړګی ډک دې د ژړا نه دا چارټل بیا دې شونډې وچې د خفګانا هلال روان و چا ترې وکړل پوښتنه ویل چې او بلالا نن دې زړګی ډک دې د ژړا نه دا چارټل بیا دې شونډې وچې د خفګانا आवाज दे द मास्टर عبیدالله حنفی ترتیب کړي الحنفی اسلامی سټوډیو د هر قسم خوندور ناتونو او نظمونو اوریدلو لپاره د الحنفی اسلامی یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پیج لایک کړئ